السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ملګرو په نننۍ ویډیو کې دا طریقه در کوم چې موږ څنګه کولی شو د واتساپ میسجونه ټلګرام ته ولیږو، یعنې کوم میسجونه چې موږ په واتساپ کې استعمالو هغه موږ څنګه کولی ټول ټلګرام ته انتقال کړو. ملګرو موږ په ډېره اسانۍ سره کولی شو د واتساپ میسجونه خپل ټلګرام ته کنورټ کړو. خو ولې ملګرو؟ ګور ملګرو که چې ستاسو نن څخه تقریبا یو شپږ میاشتې که غالب ګمان کې 15 میاشتې مخکې واتساپ یو اعلان کړی چې واتساپ کې څوک کوم چټونه کوي هغه ټول فیسبوک کې شیر کیږي. خو هغې څخه وروسته واتساپ ډېر زیات تاوان واوښته او د واتساپ زیاتره کارکوونکي لاړل څنګه سو ټلګرام ته واوښتل. خو هغه خبر بیرته وروسته واتساپ رد کړه چې موږ دا کار نه کوو. خو بیا هم ملګرو که دغه ویډیو چې تاسو ته کومه د پورې مربوط نه تاسو خامخا لاړ شئ او خپل میسجونه ټلګرام ته ولېږئ. خامخا ځینې وخت تاسو ته پېښېږي د زړه کې په خاطر یې کولی چې دغه ویډیو تعقیب کړه او دغه طریقه زده کړئ چې موږ څنګه کولی شو د واتساپ میسجونه خپل ټلګرام ته ولیږو. په ډېره اسانۍ سره موږ کولی شو، خو دې لپاره چې تاسو واتساپ میسجونه ټلګرام ته ولېږئ 2 خبرې ستاسو باید په یاد وي. لومړی خبر هم دا تاسو باید خپل ټلګرام اپډیټ کړی وي. که چیرې ستاسو ټلګرام اپډیټ نه وي بیا تاسو نشئ کولی چې د واتساپ میسجونه ټلګرام ته ولېږئ، ځکه چې دا د ټلګرام یو اوسنی اپډیټ ده. مخکینی اپډیټ کې ملګرو نه کېده. کله چې تاسو ټلګرام اپډیټ کې بیا تاسو کولی شئ خپل ټول چټونه ټلګرام څخه واتساپ څخه ټلګرام ته ولېږئ چې دغه خبر ته مو پام وي. او دوهمه خبر هم ملګرو دا ده چې کله چې تاسو لیږئ واتساپ څخه ټلګرام ته خپل چټ لیږئ هلته کنورټ کوئ، نو دې ته باید تاسو څنګه کړي او کوم چټ څخه کوئ هغه باید ستاسو سره په کانټیکټ کې ثبت وي. یعنې کوم نمبر میسجونه چې ته لیږئ ټلګرام ته نو په ټلګرام کې هغه نمبر باید تاسو سره ثبت وي په اکاونټ. یعنې ما چا سره میسجونه کړي د بخښنې سره ما تاسو سره میسج کړی که نه څوک زما ویډیو ګوري زه ستا میسجونه راخه ما ټلګرام ته لیږم، نو ټلګرام ته چې چیرته لیږم هغه نفر باید ما سره په کانټیکټ کې سوي. که چیرې ما سره د موبایل نمبر ثبت نه وي بیا زه نشم کولی چې دغه خبرو ستاسو خامخا پام وي. نو په ډېر اسانه باندې موږ نور کولی شو د واتساپ میسجونه څنګه کو ټلګرام ته ولیږو. نو ډېر اسانه ویډیو سره تر پایه پورې وګورئ. انشاءالله دې ویډیو کې تاسې یو شی زده کولی شئ. که چیرې مو دغه ویډیو خوښ شوه ویډیو ته یو لایک ورکړئ او چینل هم سره سبسکرایب کړئ. او راځئ چې پر ویډیو باندې پیل وکړو. ګوره ملګرو دې لپاره تاسو د واتساپ میسجونه ټلګرام ته کنورټ کړئ. د واتساپ څخه د ټلګرام ته کنورټ کړئ ډېره اسانه ده. لومړی به واتساپ راخلاص کړئ، زه به فینګر لاک ورکړم او له هغې څخه وروسته ملګرو دلته مثلا غواړم د یو چا چټ راواخلم، مثلا کوم راواخلم مثلا غواړم دغه نفر چټ ټلګرام ته کنورټ کړم. ښه نو په دغه چټ باندې به کلیک وکړئ ملګرو. ورته وګورئ ښه دا زما د سره چټ ده، دا غواړم اوس ټلګرام ته کنورټ کړم. نو کنورټ کولو لپاره ملګرو تاسو راسئ دغه عجیب باندې به کلیک وکړئ. کله مو دا 3 ډاټ وښود دلته موږ ته یو شین راکوي مور، نو په دغه مور باندې کلیک وکړئ. دلته موږ ته راکوي ایکسپورټ چټ، نو په ایکسپورټ چټ باندې کلیک وکړئ. دلته ملګرو وید هاوټ میډیا او انکولیټ میډیا. وید هاوټ میډیا په دې معنی ته نه دا کوم متن مو لیکل مثلا دغه لیکل مو کړي لیږلی شئ، او انکلویډ میډیا چې داسې وایي ټول چټ، یعنې وایس مو کړی که عکسونه مو لیږلي که ډاکومنټ هر شی مو لیږلی په انکولیټ میډیا باندې کېږي. انکلویډ د بخښنه غواړم دې باندې تاسو کله کلیک وکړئ نو دې باندې کلیک وکړئ. دلته به تاسو اوس ورته څنګه کې ټلګرام سلیکټ کړئ. دلته ملګرو راځو ټلګرام ته، نو په ټلګرام باندې کلیک کوو. یو خبره ملګرو یاد نه وتلی چې ته وایم ټلګرام باید اپډیټ وي. که چیرې مو ټلګرام نه وي اپډیټ دا طریقه کار نه کوي. نو ټلګرام ستاسو باید خامخا اپډیټ. نو ملګرو مثلا دا عمر خان په نوم نفر زه دا انتخابوم، نو په دې عمر خان باندې کلیک کوم. دلته لیکلي امپورټ، نو په دغه امپورټ باندې کلیک کوم. نو کله مو چې امپورټ وهه لږ ورته ویټ کېږو ملګرو 1.2 MB وخت GB 1.2 MB سایز ده ملګرو. دا څنګه کېږي امپورټ کېږي دغه چټ ته. اوس به دا کله 100% تور تاسو ته هم ښیم چې دا چټ به ټول راسي ټلګرام ته، یعنې هغه د واتساپ کوم چټ چې موږ کړی هغه به ټول کنورټ شي ټلګرام ته. لږ ورته ویټ کېږو ملګرو. زموږ کنیکشن ډېر ضعیف ده ځکه زموږ ځای کې انټرنیټ ډېر کمزوری ده. نو دغه ته انتظار کوو چې دا 100% ته ورسېږي. خو نه ملګرو دغه د 100% شو اوس دلته لیکلي ډن، نو په دغه ډن باندې کلیک کوو. کله مو چې ډن ووهو دلته لږ ورته ویټ کېږو تر څو دا اپډیټ شي. نو دا د ملګرو ورته وګورئ هغه کوم چټ چې ما هغه نفر سره کړی ملګرو هغه ټول ټلګرام ته را کنورټ شو. اوس مثلا دغه یو عکس هم راخلاصوم. نو تاسو ورته وګورئ ملګرو د کوم چټ چې ما ټلګرام کې بخښنه سره واتساپ کې نفر سره کړی هغه ټول دلته ټلګرام ته کنورټ شو. نو په همدغه طریقه کولی شئ د واتساپ میسجونه ټول ټلګرام ته بوځئ. نو هیله چې ویډیو مو خوښ شوي او ښه مو زده کړئ.
زموږ د نن ورځې ویډیو زموږ څنګه کولی شو واتساپ څخه ټلګرام ته میسجونه ولیږو. هیله چې ویډیو مو خوښ شوي او ښه معلومات مو تر حاصل کړي وي. نو که چېرې څه مشکل د ټکنالوژي برې کولی شئ ما سره شریک انشاءالله زه تاسو ته امکان په صورت کې یو معلوماتي ویډیو جوړوم. که چېرې مو دغه ویډیو خوښ شوي هیله کوم چې ویډیو سره لایک او چینل هم سره سبسکرایب کړئ. نو تر بیا پورې چې داسې ښه خوندور معلوماتي ویډیو له ټکنیکل احمدزي یوټیوب چینل تاسو اپلوډ کومه په لویه بخښونکي خدای مو سپارم. هر چېرته چې یاستئ ښاد او آباد اوسېږئ.